कुरान करीम के राजी चे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ए ईमान वालाओ दा अल्लाह न उयरे गई, उस जंग उयरे गई हक़्क़ तुक़ातिही, दासी उयरे गई चे सुमर दागन द यरे दो हक दे, दुमरा उयरे गई सुमर चे दागन द यरे दो हक दे। अजीजानो तासु सोचो कई चे द खुदाए न लोई पदे कायनात के बल चोक शता नु चे सुमरा दे लोई दे तुमरा बे जमालम लोई भी कर ब्या चे सुमरा दे लोई दे नु तुमरा बे जलालम लोई भी कर ब्या चे सुमरा दे लोई दे नु तुमरा बे रुअब और कहर और गज़बम लोई भी कर। नु चे अल्लाह वही चे माना तुमरा उयरे गई चे सुमरा जमा शान नु सुमरा चे द शान दे तुमरा मुंह के द यरे तापशना मुंह के तुमरा द यरे तापशना दागद शान उमरा यरा मुंह कोलेश नु दे जवाब कुरान करीम पखबला करे दे जना फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, दा अल्लाह न उयरे गई सुमरा चिस्ता सु ताकत दे, सुमरा चिस्ता वस्ते तुमरा ते उयरे न मुश्किल आसान शुक्र जकच तकलीफ माला यो ताक पे इस्लाम की निश्ता कम शे चिस्ता द वस न बार दे आगा अल्लाह पताड़ो लाजिम करे न दे पता तुमरा शे लाजिम दे चिकम शे स्ता पे वस के ता आसान खबर हो गो रही सड़े दे बीमार शो मुंज नशी कोले पे वलाड़े न हुक्म हो कुछ पनास दे पनास तेम नशी कोले न बमलास दे कवा बमलास तेम द ख्वजेदो नहीं न दस्तर को पे इशारा है कवा खबर खलास और 10 नशे कोले तैमुम हुआ तो तैमुम होगा उस तैमुम से शेर योजल लड़के कस्तों का चिमांजद पारा तैमुम को अरबी नियत यादुल हो ग्रान का नवैतु अन वदिया नवैतु अन तयम्ममा लिरफ़अ सलाति लिरफ़अ हदसी वलिस्तिबाहति सलाति नवैतु अन तयम्ममा लिरफ़अ हदसी वलिस्तिबाहति सलाति दुमरम ने शिवे लड़की कस्तों का जिदी मुझ दपारा तयम्मुम वाम योजल दासियों का तो मखरा का ब्या दासियों का बस और 10 किश उस मुंस पे कवा दा आगा सीजू नदी जिस्ता द वसला नो कम शे जिस्ता द वस न बार दे आगा इस्लाम पता लाजिम करे लंडो गोरे हज दे पैसे निश्ता पता हज फर्ज न ज़कात दे पैसे निश्ता पता ज़कात फर्ज न रोजदा नेशी नी वे बीमारी वे खुरा खलास अर्ज दाऊ च दा कानून दे च तकलीफ माला यो ताक पे इस्लाम की निश्ता कम शे च स्ताद वस नबार दे अब इस्लाम की निश्ता नो अर्ज में दाओ च मुहक्किकीन उलमा वाई च
لیله مبارکه او ليله القدر دا دواړه یو شی. بعض علما وایي چې نه، د قرآن نزول چونکه دو ځل شوی، یو ځل د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته راغلی دی، او یو ځل د دنیا د اسمان نه بیا ځمکې ته راتلل شروع شوي. نو په یوه شپه کې د دنیا اسمان ته راغلی دی، او په دویمه شپه کې بیا ځمکې ته راتلل شروع شوي. بعضې ائمهو پکې دا فرق کړی. عزیزانو، اوس تیره جمعه سوال دا پاتې و چې دا قرآن کریم په اسمان د دنیا کې محفوظ پروت و، هغې ته بیت العزت وایي. د دې اسمان د دنیا کې دوه ځایونه دي ډېر اهم. یو بیت العزت چې په چا کې قرآن پروت و، او یو د دعا کعبه ده چې هغې ته بیت المعمور وایي. څه ورته وایي؟ بیت المعمور. یو دا کعبه ده چې دا ته ورته داسې مخکې یو منځ کوي، او یو د دعا کعبه ده چې د منځ کې دې کعبې ته مخ کړی نه وي نو منځ کېږي. د دعا په ټایم کې دی چې د دعا کعبې ته اړه متوجه کړی نه وي نو دعا نه قبلېږي. اوس تاسو رښتیا وایي چې دا مونږ خلک منځونه کوو یا دعاګانې کوو، یا په دې پوهېږم چې دا دعا کې توجه کوم طرف ته پکار، یا د دعا کعبه چې دا تر اوسه پورې دې خلقو پېژندلې هم نه ده. اوس که دا خبره زه بیا هم داسې پرېږدم نو هغه د قربانۍ د غوښو خبره به دې جوړه شي چې د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ ګډوړي هغه غوښې چا وخوړې. نو تر پرونه پورې دا خبره لا صفا شوې نه ده چې هغه غوښې چا وخوړې، لکه چا وخوړې. اوس د غوښو در سره ډېر غم. نو زمونږ خلقو مزاج چې دی هغه د پاکستانیانو مزاج دی. تاسو وګورئ اوس پاکستان اعلان وکړو چې حج دپاره درخواستونه ورکوي، درخواستونه ورکوي، او حج کله دی او درخواستونه کله ورکوي. او کل بلبلیږي 40,000 کسان. نو 40,000 کسانو دپاره 40 میاشتې مخکې اعلان وکړو چې دا پیسې مونږ سره بینک کې جمع کوي چې مونږ دپاره هم تېنه څه سود مود را پیدا شي او څه فایده راته وشي. نو حج کله دی؟ روجې نه وروسته هم ورته بیا 2 میاشتې پاتې که نه جي؟ او دوی د حج درخواستونه اوس نه وغواړي. که یو حکومت دومره نااهله وي چې هغه د 24,000 کسانو انتظام په 2 میاشتې کې نشي کولی، نو داسې نااهله حکومت د دې قابل دی چې په ملک حکمرانی وکړي؟ دا د دې قابل؟ بیا په ټوله دنیا کې وګورئ، یو ملک دومره لږ خلک حج ته نه لیږي چې څومره پاکستان لیږي. یو ملک په حج کې تاسو وګورئ، د روس خلک پکې وي، د امریکې خلک پکې وي، د لندن خلک پکې وي، د چین کمیونست ملکونو خلک په مکه کې به تاته ملاو شي. پاکستانیان خو اول زینا او کلاړه د 200 کالو بوډاګانو لیږي چې هلته لاړ شي نه متیازې سنبالولی شي او نه په لوی قهر اخته. انډونیشیا خلق وګورئ په مکه کې د هغې واده نه کوي چې تر څو پورې حج نه وي کړی. بیا د هغوی اخلاق وګورئ، د حجیانو څه پته ده. د سودان خلق، د حبشو خلق، د افریقې خلق، د انډونیشیا خلق په صف کې در سره ناست دي،
نو چې سلام وګرځي نو لاس به درکړي او هغه لاس به بیا سم کړي. دا د هغې اخلاق زمونږ خلق توبه مې دي چې ځینو الله دې امان راکړي او چې هلته بیا ساحلې جوړ کړي په خپلو کې په حرم کې ناست صفونه ودرېده د ماښام ټایم په دې کې یو ښځه غریبه ګیره شوه په صفونو کې چې ګیره شوه نو هغه لږ سړي داسې کوي او ځانه د ښځو صف ته وباسي. ما سره یو بزرګ ولاړ داسې بزرګ ولاړو چې دلته یې تاسو لاسونه صفوئ او سجدې ورته کوئ چې په نیکه دې را مدد شي. هغه سره داسې ولاړو ورسره زه ولاړو په دې څنګله چې ښځه داسې وواله غرب مې شو چې هغه وغورځېده او یو داسې ناروا کنځلې ورته وکړه چې هغه په دې منبر درته زه نشم وی والا هغه وغورځېده او ورته ویل ستا داسې داسې کړي. هغه غریبه بیا اوچته شوه او منډه یې کړه د بیا ودرېدو مونځ شو چې وشو نو ما هم وخندل اوس چې ما وخندل خو زما خو اودس مات شو هغه مونځ وکړو ما وی ظالمه دا خو ښځې ته پښتو کې د کنځلې وکړې ولې په دې پلیتې زما اودس ماتېږي مونځ یې بیا ونه او زه چې مونځ ختم شو آب زمزم ته لاړم هلته مې اودس وکړو بیا مې هغه مونځ واپس راوګرځو. مونږ داسې نو عرض مې دا و عزیزانو چې تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشته. حج فرض دی طواف په خپله نشي کولی په ډولۍ کې د بل څوک توکیم طواف وشو. صفا مروه په خپله نشي کولی په ګاډي کې به دې کښېنئ اووه ځل به دې بوځي را به دې ولي صفا مروه دې وشو. عرفات له په خپله نشي تلی بل څوک دې اوچت کړي او عرفات هغه ایریا کې دې دننه کې یو وخت پکې تېر کړي بس حج شو خبره خلاصه شو. نو هغه تکلیف اسلام په مونږ نه دی ایښی چې کوم زمونږ د وس نه بار فاتقوا الله ما استطعتم د دې دا معنا چې کوم شی ستا د وس نه بار دی هغه الله پتا نه دی لازم کړی. او سوال داو چې قرآن کریم به د اسمان نه نازلېده شروع کېدو وخت راغی. دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک شپږ میاشتې کم 40 کاله دته حکم وشو چې ته ورشه په غار حرا کې شپږ میاشتې چیله وکړه. شپږ میاشتې لکه موسی علیه السلام ته الله کتاب ورکولو کوهی تور ته وغوښتو او ورته وی چې ته به 40 ورځې په دې کوهی تور کې چلای اینه بعد به درته کتاب ملایي. ټوکې نه دي دا تبلیغ والا چې چلی کسی کوي که نه بعضې خلک وایي دا اسلام کې کم ځای راغلي دي او 4 میاشتې کم ځای دي او 6 میاشتې کم ځای دي نو ته پوهېږې په څه چې 6 میاشتې کم ځای دي او 4 میاشتې کم ځای ته په څه پوهېږې؟ پیغمبران به الله اول چله کړه اینه بعد به ولا قانون ورکړه او ای جوړې دې په مخ د فراق اوخو نه کړې لارې جوړې دې په مخ د فراق اوخو نه کړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادارې په جدایۍ کې دې په دې مخ کې اوخو ولې نه دي جوړې شوي او आवाज زما د مینې او زما د عشق کوي. دا پړو لیکي چې جوړې دې په مخ د فراق اوخو نه کړې لارې نو ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادارې. عزیزانو دنیا کې وګورئ زمونږ ښځې دي
د خدای تقسیم دی د چا خزا تورې او د چا سپینې او د چا لوړې او د چا پښتای غوندي او د چا سبلای د چا سبلای. نو تازه چې واده شي نو هر ورځ نوې جوړه بدلولو، نوې رنگ جوړولو، خال مال لګولو، شونډې سر کول چې اوس به فتح خان راځي چې زه ورته لږه ښایسته یم که نه. چې اوس ته چې راننوځې کور ته او د هغې هغه بنوټي حسن وګورې، بنوټي شونډې م په رنګ سري وي او سترګې م په رنجو توري وي او خال م د رنګ لګېدلی، بنوټي حسن چې وګورې نو نیلی چیلی ورته کېږي او مور دې م تر نظره څه نه راځي او پلار دې م څه نه راځي او دغې چونډی نه تاو راتاو کېږي. بنوټي حسن همغه حسن دی چې شپه تېره شي او سهار یې مخ ته وګورې د دغې ښځې چې بېګا د شپې حسن پري وه او سهار یې وګورې نو ته به یې چې مخ یې چېرته سپو سټلی دی لکه د خرې غوندې خړ مخ یې نیولې او بیا تا نه څه د ټاک دوس جوړ کي دې سره بیا ته څوک نه برابرې. بنوټي حسن د جنت د حورو به فطري حسني، فطري شونډې به هم قدرتي سرې وي، اننګي به هم قدرتي سره وي، سترګې به څه وي حور. عربي کې هغه ښځې ته وایي چې یوه یوه سترګه تر دې غوږه غوږه پورې داسې اوږدې او خال به په تندي باندې د جنت د حورو د دواړو سترګو په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به خال لګېدلی. حاجی او بیا به خسته څومره وي نو الله دې د خپل محبوب په خاطر مونږ ورولي هغه ځای ته نو بیا به وګورئ چې خسته به څومره یو پراپیګنډا وشوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې دا د جنت ښځې چې دي دا به تورې وي او که زیړې به وي او که مندرۍ به وي او که لوړې به وي او که څنګه به وي نو قرآن راغی چې كأنهن الياقوت والمرجان. اے پیغمبر دوی ته ووایه چې د جنت حورې به په رنګ او په صفایۍ کې د یاقوت او د مرجانو غوندې وي لکه یاقوت او مرجان په ځان داغ نه لري داسې به د جنت حورې په ځان داغ نه لري او داغه غوندې به په رنګ او په صفایي. چا به لیدلي وي خو زمونږ ښځې خیر اوس خو د هر چا ښځې ښکاري خو پخوا به داسې و چې د هر چا ښځې به نه ښکاري. نو که زمونږ ښځې ډېرې په ستر دي او بورکې په سرۍ نو جینکتوب کې خو چا لیدلي وي کم از کم که نه ده چې جینۍ خو چا خو لیدلي که. قرآن کریم فرمایي چې نه حور مقصورات فی الخیام دا د جنت ښځې به داسې وي چې د کمې ورځې نه الله پیدا کړي دي نو تر دغه ورځې چې تاله به خدای درکړي دا به چا لیدلي نه وي. لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان دا به داسې ښځې وي چې د کمې ورځې نه پیدا دي نو تر تا پورې به دا پیریان او بني آدمو لاس هم ورته نه وي لګېدلی. لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان. بیا چې تاله خدای پاک څه وخت کې درکړي نو که ته د جنت په مشرق کې ولاړې او دا په مغرب کې نو دې ته به ته ښکارې او تا ته به دا ښکاري.
په جنت کې یو ځای به یې خو ستا ښځه به بل چاته ښکاري نه، ښکاري به مې. زما عزیزانو عرض داو چې پیغمبر شپږ میاشتې چله په غار حرا کې څه دپاره وشو؟ ځکه چې تا ته به یو عظیم نعمت ملاویږي، او عظیم نعمت دپاره عظیم محنت ضروری دی. څومره چې فائدہ زیات حاصلول غواړي عمره به مشقت هم زیات کول غواړي. رزق باندې اوس په پاکستان کې وګورئ دا اربپتیان او کروڑپتیان چې دي دی رزق اغستی دی، ځکه چې نن سبا خو د پوډرو نه سوا لوی دولت په بل شي کې نه راځي. پوډر به خرڅه یا به چرس خرڅه یا به د بار ملک نه سره زر راوړې یا دا کسی بودی بکې. نو رزق باندې 50 لاکھ 80 لاکھ کروڑ مال چې تلېږي بل ملک ته، نو هلته احتمال د دې وي چې دا ونیوی شي او ټول هلاک شي. نو رزق باندې رزق دی واغستو، مال دی ورسېده، ورپسې کروڑونه او اربونه روپۍ به راشي. دغسې عزیزانو د جنت نعمت دپاره به هم رزق علی رزق ځان به پې ورچی، سینه به پې ورچی. ملاویږي که ته وایې چې زه خالي جومات ته لاړم او رالم او مونځ مې وکړو شکر الحمدلله په دې نه کېږي. څو پورې دي چې محنت نه یې کړې، مشقت دې نه یې کړې. ته وایه که نه خدای جنت راکړې، اوس تپوس وشي چې جنت څه ته وایي؟ خدا که یې پېژنو خو رایې کښېنه. یعنې د دې داسې مثال دی چې ته د پاکستان حکومت کې چاته ورشې چې څه شی راکړه، ماما څه شی درکړه؟ او څه راکړه نو څه شی څه راکړه نو او منډه ونیسه که نسته حوالات ته لېږم. ټول عمر دې تېر شو په خبره نه پوهېږي، دومره هم نه پوهېږي چې هلکه دې سړي سره څه شی دی چې زه مطالبت یې کوم، بیا د شي نوم هم نه درځي، پېژنې هم نه. اوس خدای جنت راکړي، ته جنت پېژنې؟ ما تا په دنیا کې پېژنده چې جنت څه ته وایي؟ وی پېژنده مې نه، خو وایي چې داسې ښه ځای دی. نو د جنت ته جنت بیا وی ولې په دې ځان پوه کړی؟ تاسو وایي چې یو قوم د قوم داسې وي، قوم د قوم. اول تاسو دې ته وګورئ چې د پاکستان نه لوی بې ضمیره قوم په دنیا کې وي. پرون عبدالغفار خان مړو، دا هغه عبدالغفار خان دی چې دې خلقو به ورته هندو ویلي، دې خلقو به ورته سرحدي ګاندي ویلي، دې خلقو به ورته د هندو مرګری ویلي به که نه ویلي؟ خاص کر دې مسلم لیګو، دې مسلم لیګو به غفار خان ته هندو ویلي او د هندو مرګری به ورته ویلي، او تر مرګه پورې ورته هندو ویلي. چپ 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 دا دې پورې درته نه وایم چې زه د عبدالغفار خان صفت کوم، د دې قوم مزاج او ضمیر درته ښیم. نن درېیمه ورځ ده چې د پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه د غفار خان په صفت نه مړي.
لوی ولی او بزرگ ته جوړ کړو چې عقل په دې وبس. دا ستا د صوبه سرحد گورنر چې دی دی به ویلی چې دا د هندو مرګری دی، دا هندو دی. حاجی ابل ورځ د ده بیانو چې په صوبه سرحد کې سیاسي بیداری چې دا عبدالغفار خان پیدا کړی او د ده غوندې خدمات بل چا نه دي کړي. ده تاسو خیال راغی اوس وایي چې واقعي دا سړی چې د ملک په آزادۍ کې د ده ډېر لوی لاس اوسې صفتونه کوي. نو تاسو وایئ چې د یو قوم دا مزاجي دغه قوم هم د دې قابل دی چې ژوندی پاتې شي. یو سړي ته چې وایي چې دا خراب دی نو چې ژوندی دی هم خراب دی او چې مړ دی هم بس خراب مړ شو. اوس صفتونه څه دپاره کوي؟ بیا د هندوستان 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم ړومبی ورته هغه راورسېدو، ښځه او بچي ورسره دي او د هغې چې خپل کوم رسم دی د هندوانو هغه تابوت دی داسې وکړو. تاسو به لیدلی په دلی کې ما په سن 82 کې د هندوانو د پارلیمنت د یو ممبر نه تپوس وکړو چې تاسو د دې غفار خان ولې دومره تابعداري کوئ؟ هغه هندو ما ته وویل چې مولانا صاحب موږ د غفار خان تابعداري په یو نیت کوو چې نن چې 90 کروڑ دنیا په هندوستان حکومت کوي او موږ آزاد ملک یو نو په دې ملک په آزادۍ کې دیم هغه سړی دی چې 45 کاله جیل پکې تیر کړی او د پیرنګیانو د دې ملک نه په وتو کې د دم ډېر لوی لاس. نو مونږ په دې قدر کوو چې دا نن کوم حکومت مونږ ته ملاو دی دا د ده برکت دی. په دې نیت یې قدر کوو. پاکستان کې مسلم لیگ وایي چې مونږ خو د سدرت المنتهی نه راکوز شوي یو او صاحبه اوس لوی مسلم لیگ کې چې دی جنیجو دی او دلته هم صدران او لال قرطای جوړې کړي دي چې دا ملک مونږ آزاد کړی. دا ملک د دیوبند علماو آزاد کړی دی. دا ملک شیخ الهند آزاد کړی دی. دا ملک مولانا حسین احمد مدنی آزاد کړی دی. دا ملک مولانا ابوالکلام آزاد آزاد کړی دی. دا ملک مفتی کفایت الله آزاد کړی دی. دا ملک مولانا حبیب الرحمان آزاد کړی دی. دا ملک مسلم لیگ آزاد کړی دی. مسلم لیگ خو د پیرنګیانو مرګریو پیرنګیان چې تله دشمنانو له ملک ورنکو دوستانو له ورکو. تاسو خیال راغی ورشي اسیر مالټا میاں او زرګل پس خاکوټ کې 110-115 سال عمر کې اوسم پروت دی. د شیخ الهند دریس بیانو چې د دیوبند نه با کوم حکم جاری کېده یو د ترمزو حاجي صاحب. ترمزو حاجي صاحب هغه سړی و چې په مومندو باندې د پیرنګي سره څومره موده غذا کړې وه. که یقین هم نه راځي اوس لاړ شئ لکړو ته ترمزو حاجي صاحب چې چېرته ښخ دی د هغه د قبر سره اوس هم 2-3 منه بم پروت دی چې تر ننه لا خلاص شوی نه دی چې په دغه ځای والا پیرنګیانو بمباري کړې وه. بم اوس هم پروت دی. زه 2 ځله تللی ما لیدلی دی. او د مومندو د لکړو نه به راتلو د شب قدر په قلا کې به پیرنګیان ویشتل. دا ډې صاحب غزا تاسو ته څه پته؟ دا فقیر اپی ستا د وزیرستان چې و څومره زمانه د پیرنګیانو سره جهاد کړی. چا ورته وی پاکستان جوړیږي ویل پاکستان څه ویل انګریزان بلار شي مسلمانانو حکومت بشي. بچیا دا کار خو ډېر ښه دی او په دې مسلمانانو مې باور نشته دا د پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو له ورولي.
وای د پاکستان حکمران طبقې نن د پیرنګیانو ارمان خلکو ته ورسته دي کړی که دفتر لور شي به چې کاش خدای چې دې کې خو پیرنګیان ناست که افسر لور شي داسې رویه به در سره کوي چې ته به وایې چې خدای دلته خو چې سیک ناست وی خو چې دی نه وی ناست نوکرۍ لور شي بی او ایم او ډبل ایم او پی ایچ ډي او پلانې او ډینګړې کاغذونه ګرځوه انټرویو ده هغه ورځ یو ډاکټر راته ټلیفون وکړو د دې یو کونډې زوی دی که چېرته چپړاسي بردي شي د انټي کرپشن کې یو ځای دی انټي کرپشن ډایرکټر ته مې ټلیفون وکړو مال یو زلمی هلک دی او چپړاسي بردي کول ما ته مولانا صاحب نن اتمه ورځ ده چې پلاني وزیر سړی راستولی او آډر هم شوی دی بس خو وزیران دي او ممبران دي او امینګان دي او پیګان دي او رشوتونه دي او پیسې دي او دولت ته او د غریبانو کور وران دي بل شپه دلته د وزیرستان نه فوډ انسپکټرای د پاره یو انټرویو راغلی و انټرویو لا چې تللی دی هغه افسر ورته ویلي دي بچیا په دغه سیټونو وړاندې نه تندر را پریوتی دی بک شوي دي ویل بیا ځان راستړی نه کوي څه تعلیم دی ویل چې ما ایم اے کړی ده نو ایم اے او بی اے والا چې یې کنه پالش ډبي والی پالش او د پالش په ډبي ولیکئ ایم اے پالش او یا پې ولیکئ بی اے پالش پالشونه کوئ دلته ورته جنیجو صاحب نئی روشنی سکول بورډونه یې په سړکونو لګولي دي او تیر کمان یې ورکړی دی نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول والا له چېرته پلاران پیدا کړي دي خپل شپارسیان پکې برتي کوي دا زاړه روشنی سکول والا له خو چېرته ځای ورکړه بیا نئی روشنی سکول یادوه که نو ما نن نه 10-15 کاله مخکې یو شعر ویلی نو دا وکیلان پې ډېر خفه شوي وو بیا ما وی چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم اے والا با ٹانگے چلے بی اے والا با بوجای اوچتای مزدوری با کئی او وکیلان با بینڈای تورای خرسای ستا پا ملک مرگ نرستم دا غفار خان نوز بزرگ جوڑ چی جوندیو اندوم ورطا ویلی شرمیدل و پوس پری کر نن اندو تاسو لپا مخد شرم سپیڑا درکنا چی ستا دا ملک حکمران طبقه ورطا نزده نورا غلی او غد دلی نورطا برای راس پړک کې راغی چې دا زموږ ازادي د برکت دی دا څومره د شرم خبره نو عزیزانو عرض مې دا وای په ځن کدن مې په کار نه شوې اوس مې د اسقاط ګوړې ته مني سلاسونه په ځن کدن مې په کار نه شوې اوس مې د اسقاط ګوړې ته مني سلاسونه پرون مې اخبار والا ته مشرق دی او جنگ دی او نوای وخت دی او پلانې دی او ډینګړې دی مال دا اوس هم څه جوړ کړي دي په دې اخبارونو کې دا روزانه څه کوئ دا څه وایي یو څه لیکئ او دا ویل به هم څه نو ستا د ملک منافق رخ دی چې پوه شي چې د قوم رخ اوس دې طرف ته دی هغه د ملا د بیا په خبرو پوهېږئ کاسې درته سر مې نغری کړو ملا دو پیازا د بادشاه وزیرو او د بادشاه په کور کې تور باټینګر پاخه شي نو چې راوی ویسته نو بادشاہ ورته وی چې مولا دو پیازه صاحب دا تور باټینګن خو ډېر ښه شی ورته وی صاحب دا تور باټینګن دومره اعلی شی دی چې د سبزیانو بادشاہ دی او تاج یې په سر دی تور باټینګن باندې پاس هغه